د 1940 کال د جون میاشت ده. د واشنگټن د میریلند ایالت د فورت میټ په یوه ساحه کې په یوه کوچني تمځای کې چې دا تمځای د افریشن بلډینګ سره نږدې دی د لاریو یو قطار درېږي. زیات شمېر نامعلوم ټیلران هم ورسره دي. د دې لاریو څخه کارکوونکي د غټو بستو په راښکته کولو شروع کوي چې په ګونیو او پلاستیکونو کې پیچل سوي دي. یوه بسته د یوه ټیلر څخه بل ټیلر ته وړل کیږي. دې بستو تر دې ځایه ډېره اوږده لاره وهلې ده. دوی ان د مسکو څخه راغلي دي، د پخواني شوروي څخه. په دې بستو کې په یوه کې یوه کوچنۍ پرزه ده چې تر یوه قلم هم کوچنۍ ده. یوازې همدا کوچنۍ آله د دې سترو عملیاتو هدف و او ټول تمرکز پر همدې پرزه دی. د دې پرزې په اړه د امریکا د ملي امنیت یوازې یو څو کسان خبر دي. دا عملیات دومره پټ او مخفي دي چې ان ډېری هغه کسان هم نه ورباندې پوهېدل چې دا څه قصه ده چې په همدې پروژه کې یې کار کاوه. او دا عملیات د امریکا د ټولو استخباراتي ادارو د سترو سایبري عملیاتو پیلامه سول. ټول د څارنې عملیات، ټولې کمپیوټري حملې او هیکینګ لکه سټاکسنیټ، ایټرنل بلو، ایکویژن، هر څه همدلته په همدې تمځای کې د ګن مین پروژې په نامه راپیل سول. دا قصه څو میاشتې مخکې راپیلیږي. په دې وخت کې د سړې جګړې دور دی. اټومي بمونه په زیاته اندازه جوړ شوي دي. د برلین دیوال لا ولاړ دی. د یو بل په هیوادونو کې د پټو جاسوسیو عملیات خورا ډیر دي. د سفارتونو څخه پرته ټوله نړۍ پر دوو برخو ویشل سوې ده. هم امریکا او هم روس د یو بل په هیوادونو کې یو څه مځکه لري. په رسمي ډول خو دا خبرې پردۍ نه ګڼل کېدلې، خو چلند همداسې ورسره کېدی. د امریکا سفارت د مسکو ښار په منځ کې و. یوه ډېره غټه او د ستالین پر نقشه جوړه ودانۍ یې لرله. دا 10 منزله ودانۍ تر 2 میله په کم مساحت کې جوړه وه. دا ودانۍ د امریکا او شوروي ترمنځ نه یوازې د ډیپلوماتیکو لارو چارو د پرمخ وړلو لپاره کارېدل، بلکې د جاسوسي کړنو لپاره هم کار ورڅخه اخیستل کېدی. دا ودانۍ تر سره د داسې رازونو ډکه وه چې شورویان یې د ترلاسه کولو دپاره ډېر ناکراره وه او د لاسته راوړلو دپاره یې پرله پسې هڅه کول. دا ودانۍ په 1950 کلونو کې جوړه سوې وه. تر هغه وروسته به د دې ودانۍ کله په دفتري سامانونو کې لکه میز او چوکۍ د اواز ریکارډر پیدا سو، کله په دیواله او ان په سیمټي پایو کې هم مخفي د اواز ریکارډرونه پیدا سول. د کوڅې په سر کې پر یوه بام روسانو داسې یو رادار لګولی و چې د سفارت پر ودانۍ به یې په زیاته اندازه برېښنایي څپې ورخوشي کولې. ځینې کسان وایي چې دا د روسانو هغه ناکامه هڅه وه چې غوښتل یې امریکایان په سرطان مرض اخته کړي. خو ډېر ګمان دا کېږي چې په دې سره روسانو هغه مخفي آلې چارجولې چې په سفارت کې ځای پر ځای کړي وې. هر څوک په دې پوه دی چې په دې ودانۍ کې مخفي آلې ځای پر ځای سوي دي. اوس دا مهمه وه چې باید دا آلې پیدا کړل او یا ځان په دې پوه کړي چې څه ډول دوی زموږ اواز اوري. په ټول شوروي کې د امریکایي جاسوسانو ژوند په همدې پورې تړلی و. نو شاید دې پوهاوي څه مرسته ورسره کړې وای. مثلا په 1984 کال کې فرانسوي او ایټالوي ډیپلوماتانو په خپلو هغه ماشینونو کې چې لیکل به پرې کېدل یوه مخفي آله پیدا کړل. په ځانګړي ډول په هغه ماشینونو کې چې د لرې څخه به یې په ریموټي ډول کار کاوه. فرانسویانو امریکایانو ته خبر ورکړ او ورته ویې ویل چې شاید ستاسو په ماشینونو کې هم دا ډول مخفي آلې وي. دا ماشینونه په هغه وخت کې خورا پیچلي وه. په سلګونو کیلو برېښنایي توکي پکښې کارول سوي وه. داسې مناسب ځای نه پکښې پیدا کېدی چې ریکارډر دې پکې ایښودل سوی وای. ښه نو د لیکلو د ماشینونو تر څنګ به بل په څه کې مخفي آلې ځای پر ځای سوي وي. دا سفارت خو د دا ډول برېښنایي توکو څخه تر سره ډک و. کمپیوټرونه وه، راډیوګانې وې او پرنټرونه هم وه. دا ډول شیان نو په زرګونو وو چې وزن یې په ټنو ټنو و. په دې ټولو شیانو کې باید داسې تصفیه سوی وای چې څوک شکمن نه سي. ځکه که شورویان په دې خبر سوي وای چې امریکایان په پټو آلو پسې ګرځي، نو شاید ځینې ایستلي یې وای او یا یې هم غیر فعاله کړي وای. ان په دې عملیاتو کې د امریکا د هغه وخت ولسمشر رونالډ ریګن هم دخیل و. د پخپله پر دې عملیاتو امضا وکړل او د سفارت په توګه کې د مخفي آلو د پیدا کولو وظیفه یې هغه یوازیني کس ته وسپارل چې په سمه توګه یې ترسره کولی سوی. د ملي امنیت د اړیکو د برخې مرستیال والټر جي ډیلي دته هغه وخت دا وظیفه وسپارل سوه چې ولسمشر ریګن په خپله اړیکه ورسره ونیول. د یادولو وړ ده چې په 1980 کلونو کې د امریکا د ملي امنیت اداره دومره ستره نه وه لکه اوس چې ده. د دې بنسټ په 1950 کلونو کې د پخوانیو استخباراتو ضد ادارو لخوا ایښودل سوی و چې دنده یې د هر ډول سیګنالونو څارل و، هغه که د لیکونو اړیکو وي که د غږیزو اړیکو. دا په هغه وخت کې خورا مهمه دنده وه، خو چا اهمیت ډېر نه ورکاوه. خو په 1983 کال کې چې کله ډیلی رامنځته سو او ریګن ته یې وویل چې موږ دا مخفي پرزه پیدا کولی سو، د ریګن هم دا خبره خوښه سول. اوس یوازې د مخفي آلې پیدا کول پاته و.
د امریکا ملي امنیت غوښتل چې دا پرزه په داسې شکل پیدا کړي چې هیڅوک شک پر ونه کړي. نو دوی دا خبره سره جوړه کړل چې موږ د سفارت ټول وسایل په پرمختللو توکو بدلوو، خو په حقیقت کې هیڅ شی هم نه نوي کول. کټ مټ همهغه ډول نور شیان یې راوړل او په سفارت کې ځای پر ځای کړل. اوس نو باید چې زاړه سامانونه بیرته امریکا ته وړل سوي وای، چې په ویلو ډېر اسانه و خو په حقیقت کې ډېره سخته وه. دا ټول 10 ټنه وه. هغه د لیکنو ماشینونه ډېر غټ وه. کله چې روسان خبر سول چې امریکایان نوي پرمختللي سامانونه راوړي، نو د ټولې ودانۍ برېښنا یې بنده کړه ترڅو دوی ته د کوم پلان جوړولو وخت په لاس ورسي، ځکه لیفټونو کار نه کاوه او دا ټول 10 ټنه وسایل باید په لاس هر منزل ته وړل سوي وای او بیا د هغه ځایه نور راتاکړل سوي وای. کارکوونکو ټول سامان په یوه منزل کې سر راټول کړ او په داسې بستو کې یې واچول چې چا لاس نه سوای پکښې وهلی. اوس نو دا بستې باید چې په امریکا کې خلاصې سوي وای. که روسانو هر ځای د پټې آلې د لرې کولو هڅه کړې وای، نو ملي امنیت په خبرېدی. بالاخره دا سامانونه یوه هوایي ډګر ته ورسېدل. د هغه ځای څخه فرانکفورت ته او بیا واشنګټن ډي سي ته انتقال سول. تر دې وروسته څه وسول؟ اوس نو باید چې دوی په یو ډول نه یو ډول مخفي پرزې پیدا کړې وای. دا ماشینونه خورا پیچلي وه، ډېر ترانزسټرونه پکښې نصب سوي وه. اوس دا ډېره ستونزمنه وه چې هغه یوه پرزه پکښې پیدا کړي کومه چې د دې ماشین مربوطه نه وه. ډیلي داسې یوه طریقه په کار واچول. د ملي امنیت د قومندانۍ سره په نږدې تمځای کې 2 ټیلران ودرول چې په یوه ټیلر کې د ایکس ری ماشین و. انجینرانو به د بستې څخه هره پرزه را اخیستل او د ایکس ری تر ماشین لاندې به یې ایکس ری انځورونه ورڅخه اخیستل. په بل ټیلر کې بیا یوه بل انجینر دا انځورونه د همدې ډول سم ماشین د انځورونو سره په خورا دقیق ډول پرتله کول او هڅه یې کول چې توپیر یې راوباسي. دې پروژې ته یې VRK نوم ورکړی و، یعنی ډېر دقیق پوهوی، چې دا دومره مخفي عملیات و چې تر 1990 کلونو پورې یې آن پښتون هم څوک نه و خبر. که په هغه وخت کې تا دا 3 توري پر خوله راوړي وای او ملي امنیت والا در خبر سوي وای، نو دا به ستا اخري خبرې وې چې ستا تر خوله راوتلې. ډیلي پخپله ویل چې که تاسو د دې عملیاتو په اړه یوه خبره هم افشا کړې وه، نو ستاسو تناسلي عالیه به درڅخه وکاږي. په دې عملیاتو کې 25 کسانو د ډیلي او نورو لوړپوړو کسانو تر مشرۍ لاندې کار کاوه. بل هیڅ چاته هم د ګنمن د پروژې په اړه معلومات نه وه. آن په مسکو کې د سفارت کسان هم نه وو په خبر. د هغوی دپاره دا یوازې د سامانونو نوي او عصري کول و. په امریکا کې انجینرانو نه شپه کتل نه ورځ، نه د کار وخت کتی نه رخصتي. په همدې یو ټیلر کې تر اونیو سخت کار وروسته د پیچلو پرزو د بې شمېره عکسونو تر مقایسې وروسته یوه کارکوونکي په عکس کې دغه څه ولیدل او په هغه وخت کې د ده پر خوله دا خبره راغله چې دا څه بلا ده. دا پرزه د دې پرنټر یوه برخه نه وه، دومره کوچنۍ وه چې د ځای پر ځای کولو دپاره یې د ماشین خلاصولو ته هم اړتیا نه وه. دا په داسې برېښنایي پرزو پورې موښلول سوې وه چې په هغه ځای کې یې هېڅ اړتیا نه وه. یو چا یو وسپنیزه تخته راخستې وه، منځ یې ورخالي کړی و او د برېښنایي پرزو یې ډکه کړې وه. د دې پرزې د کار ډول ډېر په زړه پورې و. دا ماشین یو عادي ماشین نه و، دا د IDM Selectric 2 په نامه یو پرنټر و. دا خورا پرمختللی برېښنایي او میخانیکي ماشین و چې ډېرې خوځېدونکي پرزې یې لرلې. کله چې به دې یوه تڼۍ ورکښېږدل، نو دې تڼۍ به د انټرپوزل په نامه یوه کوچنۍ پیتۍ وښورول، هغې به بیا بله پیتۍ وښورول او دې ټولو به بیا دغه یو کوچنی توپ وڅرخاوه چې اوسپنیز توري به ورباندې نوشتاوه. دا توپ به وڅرخېدی او په رنګ لړلې یوه پرده به یې پر کاغذ ورکښېږدل. دا حرکات خورا دقیق او جالب و. دا د هغه وخت خورا جالبه پرنټر و. اوس نو د دې پرنټر څخه معلومات څه ډول اخیستل کېدل؟ هغه داسې چې یو څو پرلپسې کوچني برېښنایي قبله‌نما یې په دې تخته کې ایښې وه. برېښنایي قبله‌نما هغه آله ده چې د اهنربا حضور نږدېوالی او لرېوالی ورباندې معلومیږي. هر کله چې به هغه پیتۍ چې اهنربا به پکښې وه و دغه برېښنایي قبله‌نما ته نږدې سوه، نو ده به دا حس کړل چې دا کومه پیتۍ ده. دا معلومات به بیا یوې کوچنۍ آیسي ته تلل چې هلته د کوډ په شکل واوړي، چې دا برخه یې خورا جالبه هم وه. شورویانو داسې آله نه لرله چې د 6 عددونو ضرب دې وکولی سي، لکه 10، 14 یا 42 بیټه. دوی یوازې 22 بیټه آله لرل، نو دې آیسي به یو 6 بیټه میسج و 4 بیټه ته اړوي. کله چې به یې دا میموري ډکه سول، نو معلومات به یې د یوه کوچني انتن له لارې د سفارت پر بام یوه غټ انتن ته ورلېږل. په 1980 کلونو کې دا ډول یو پرمختللې آله جوړول خورا یو ستر کمال و. د امریکا ملي امنیت دا فکر لا نسو کولی چې شورویان دې دا ډول یو شی جوړولی سي او په سفارت کې یې په مخفي ډول ځای پر ځای کول خو بیخي ناشوني ورته ښکارېدل. تر دې وروسته نو جیمز آر ګاسلر راوړاندې سو چې ډېر خلک یې د امریکا د سایبري جګړې پلار بولي. ګاسلر په ګن مین پروژه کې مستقیما کار نه و کړی، خو په هغه وخت کې په ملي امنیت کې و
څو کال وروسته دی د CIA د یوې بلې ادارې مشر شو چې هغه ادارې ته C2 وایي او دا په سایبري جګړه کې د CIA لومړۍ هڅه وه. او کله چې د نیویارک ټایمز یوې خبریالې د ګاسلر څخه د امریکایي جاسوسانو لپاره د ګنمن پروژې د اهمیت په اړه وپوښتل، نو دی په جواب کې ورته وویل چې دا پروژه زمانه دوه برخو ته ویشي، یوه د دې پروژې څخه مخکې زمانه وه، بله یې وروسته زمانه ده. په مخکنۍ زمانه کې هیڅ چا هم ملي امنیت مهم نه ګڼي. CIA بیخي سایبري جاسوسان نه ګمارل، هر یو په سړه جګړه کې بوخت و، هر ځای چې به معلومات پکار و نو انسانان یې ورلېږل. د هغه وخت د امریکا د جاسوسي عملیاتو یو تر ټولو ښه مثال د میناپولي په نوم عملیات و چې د ګنمن تر عملیاتو وړاندې په 1970 کې پیښ شول. شاید تاسو یې په اړه اورېدلي وي. په هغه وخت کې شوروي په واشنګټن کې تازه خپل نوی سفارت جوړ کړی و او امریکایانو فکر وکړ چې دا به ډېره ښه وي چې په یو ډول هلته خپل جاسوسي سامانونه ورسوو ترڅو د دوی حرکات وڅارو. خو د دې پر ځای چې امریکایان د شورویانو پرنټران په خپل کنټرول کې واخلي، دوی د یو تونل کیندل پیل کړل. بالکل همداسې وسول. دوی د یو چا سره قرارداد وکړ، سفارت ته نږدې یو ځای ونیوي او تونل کیندل یې را پیل کړل ترڅو سفارت ته ورسیږي او د دې لارې خپل جاسوسي عملیات کامیاب کړي. خو دا خبر ډیر ژر د شورویانو تر غوږو ورسېدل او په دې پوه شول چې امریکایان څه کوي. تونل پر خپل ځای پاتې شو او د میناپولي په نامه عملیات ناکامه شول. د ګنمن عملیات د CIA، ملي امنیت او ټولو نورو استخباراتي ادارو پر مخ یوه درنه څپېړه وه. شورویانو په جاسوسي کې د داسې پرمختللو آلو څخه کار اخیستی، خو امریکایانو تونلونه کیندل. نو د ډیلي او ګاسلر په ګډون څو نور مهم اشخاص سره راټول شول او پریکړه یې وکړل چې نور بس دی، موږ باید چې په سایبري جګړه کې پرمختګ وکړو. له دې پریکړې سره امریکا دومره پرمختګ وکړ چې تر همدې اوسني حالته یې ځان راورسوي. دوی اوس د سټاکس نت په نامه هغه سافټویر لري چې په مټ یې د ایران اټومي پروګرام سره ورګډوډ کړ. پر دې سافټویر CIA تر $1 بلیون زیات ډالر ولګول چې جوړ یې کړي. د دې ترڅنګ ستر څارګر پروګرامونه لري چې د هر شي او هر چا په اړه خورا زیات معلومات ورته راټولوي. دوی نه یوازې دا چې د هکرانو یو پوره لښکر لري، بلکې بې شمېره ادارې هم د همدې مقاصدو دپاره لري چې په ګډه کار سره کوي. دا ادارې ټولې د هغه کسانو لخوا پر مخ وړل کیږي چې په ریاضیاتو کې خواري کښلې وي، کمپیوټر زده کړی وي او خپل هدف ته د خپل هدف په سترګه ګوري. تعلیم هغه بنسټیز مسؤلیت دی چې په فرد پورې اړه لري. دا مسؤلیت زموږ په استازیتوب بل څوک نشي پوره کولی. د افغانستان په څیر په ډیرو وروسته پاتې هیوادونو کې دا معمول دی چې حکومتونه د تعلیم په نشتوالي تورنیږي. مګر تاریخ او نننیو حقایقو دا ښودلې چې رښتیني او اړین بدلونونه هغه وخت رامنځته سوي دي چې اشخاصو د پرمختګ دپاره په خپله هڅه او کوښښ نوي نوښتونه کړي. د ټکنالوژي او انټرنیټ نړۍ د یو مثال په توګه یادوو. ډیری خورا مهم ډیجیټلي نوښتونه او بریاوې د مشخصو اشخاصو لخوا دې نړۍ ته راوړل سوي دي او د دې سترو بریاوو سره سره بیا هم زیاتره کسانو دا غوره ګڼلې چې دوی او د دوی بریاوې دې پټ وساتل سي. د مثال په توګه لکه لینکس سافټویر او اپریټینګ سیسټم رامنځته کېدل چې په زیاته کچه سافټویر انجینران کار ورڅخه اخلي او هر چاته په مفت ډول د لاسرسي وړ هم دی. دا سیستم په لومړیو کې د څو افرادو او کوچنیو ټولنو لخوا رهبري کېده، نه د حکومتونو یا لویو شرکتونو لخوا. دې اشخاصو د خپل زده کړې او مهارتونو د ودې او پیچلو ستونزو د حل لپاره نوښت وکړ چې په لومړیو وختونو کې هیڅ چا هم مرسته ورسره نه کوله. دغه حقایق موږ ته دا درس راکوي چې دا په موږ او فرد پورې اړه لري چې موږ د خپل ځان واک په خپل لاس کې واخلو، په خپل ځان کې د ستونزو د حل کولو ظرفیت ته وده ورکړو او خپلې وړتیاوې لوړې او بیا یې ټولې نړۍ ته وښایو. کله چې افراد خپلې وړتیاوې وښیي نو هغه وخت بیا حکومتونه او بنسټونه د دې هڅو د پراخولو لپاره اړین ملاتړ چمتو کوي. په نننۍ نړۍ کې په انټرنیټ کې د زده کړو خورا زیات شمېر سرچینې شته او لاسرسی هم ورته ډیر په اسانه کیږي. دا زموږ دنده او مسؤلیت دی چې له دې فرصتونو څخه په پوره توګه ګټه واخلو او د خپلو مذهبي او دیني علومو ترڅنګ په عصري او د نننۍ نړۍ د احتیاج وړ علومو او چارو کې هم ځان ځواکمن کړو ترڅو د نورې نړۍ د سیالۍ وړ وګرځو. تر بیا د خدای په امان، ښې چارې، ښې زده کړې.